ملګرو سلامونه او احترامات ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. الله دې وکړي چې ټول ملګري به ښه یي، که په هر ځای کې دي، که په هر وطن کې دي، که په هر ملک کې دي، مسافر دي، که په خپل ځای کې دي، که په کور دي. به زما ډېر زیات سلامونه او احترامات ومنئ. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګرمۍ ډېر زیات زور شروع کړی دی. ګرمي ده، په هر ځای کې ګرمي ده. نو کوشش وکړئ چې هغه خلک چې هغه د سکول په وخت کې په دې لارو باندې ځي، په موټر سایکلو یا په ګاډو کې، نو د سکول دا ماشومان که تاسو په دې لارو کې نه پیاده دي روانې، نو دوی له هم ورسره لیفټ ورکوئ، ځان سره اوچتوئ، یا مشرانې باباګانې نو هر چا له ورکوئ، ځکه چې ګرمي ده او پیاده ګرځېدل زما په خیال چې ډېر زیات ګران کار دی. نو دې سره به یو داسې چې ستاسو به پکې ثواب هم کېږي او هغې ته چې کوم دی نو هم راحت به میلاویږي. نو خدای دې وکړي چې دغه خبره ستاسو زړه او ذهن ته کوزه شي. او بله ګرمي ده نو د وړو ډېر زیات خیال ساتئ، لږې اوبه مو ورته هم څښئ، هغې هم څښئ، په خپله داسې شربتو استعمال پکار دی چې وکئ. خو ځان سره بوتل ساتلی دی، بس دا ځان سره ساتو او خپل خیال ساتئ، د خپلو کوروالاو، د خپلو مشرانو، د خپلو کشرانو. کوشش کوئ چې ماشومانو له اوبه چې کوم دی ډېرې ورکوئ، ځکه چې دې ورځو کې چې کوم دی نو سړی ډېر زیات تږی کېږي. بهرحال دغه پیغام سره زه به د روایتو مطابق یو څو شعرونه ووایم چې د سترګو نه د ماتو زړونو پته لګي، او بهر د دروازو نه د کورونو پته لګي. ولی نه یم خو دومره تجربه مې ژوند کې وشوه چې اوس راته د خلکو د ذهنونو پته لګي. زه هم ډېر بې وفا یم، خپل مین مې داسې هېر کړل، والله که راته اوس یې د قبرونو پته لګي. او یا دا چې یو چا ویل چې پناه هر سړي لپاره نه ده، تیاره به وي خو رڼا هر سړي لپاره نه ده. راته ویل یې چې سړي په ژړا ښه نه ښکاري، راته ویل یې چې سړي په ژړا ښه نه ښکاري، ورته ویل مې ژړا هر سړي لپاره نه ده. او راځئ چې ځو په غم نسکورو خلکو، دلته څوک نشته د کمزورو خلکو. اوس به دنیا ورته جنت ویلو، زمونږ وطن کوي د نورو خلکو. چې دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم، بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم. چېرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ، مې کدې نورې پرېږدمه سړی کېږم. خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته، خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته، شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم. ته زما یې او زه ستا غازي نادانه، اندېښنې نورې پرېږدمه سړی کېږم. او دا بجلي هم پکې راغله، نو دا د بجلۍ راتلل هم ډېر زیات ښه شي، ځکه چې موسم یخ شي، هوا خوږه شي. او بحران چې دلته وشي هلته کې خو هوا خوږه شي، دواړه یوه ده، د کابل او پېښور خبره. نو د بجلۍ راتګ هم د ګوره د لوی نعمت کمه نه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه شعرونه د مینې، د محبت، د ورورولۍ، د امن، د سولې پیغام ستاسو خوښ شي. کوشش وکړئ چې په خپله زندګۍ کې د هغه خلکو خیال وساتئ څوک چې خپل خیال په خپله نشي ساتلی. اکثر خلک دا خبره کوي چې خپل خیال په خپله ساتل ښه نو، خپل خیال خو په خپله ساتل ښه وي، د دې نه موږ خبر یو، خو د نورو خیال هم ساتل دا هم ښه خبره. کوشش وکړئ چې خپل خیال په خپله وساتئ او الله تاسو عزت وکړي، قدرمن شئ. د خانو انتظار چینل تاسو ګورئ، نو په دې کې دغه ویډیو ما ریکارډ کا، او الله دې وکړي چې د هغه هم خوښه شي، او الله دې تاسو ټول ښه ساتي. په دعاګانو کې موږ مه هېروئ او خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.
بریالي اوسئ.